قسم دی په هغو بادونو چې د دوړو او ګردونو الوزونکي دي، بیا له اوبو نه د درنې شوې وریځې پورته کوونکي دي، بیا په سپک رفتارۍ سره چلیدونکي دي، بیا د یو لوی کار یعنې باران ویشونکي دي. حقا دا د له کوم شي نه چې تاسې ویرول کیږئ هغه رښتیا دي او د عملونو جزا رومرو رامنځته کیدونکې ده. قسم دی په بېلابېلو شکلونو لرونکي اسمان باندې د آخرت په باب ستاسې خبره یو تر بله مختلفه ده. له هغه نه همغه څوک اوړي چې له حق نه ګرځېدلي دي. وژل شول په اټکل او ګمان سره حکم صادرونکي یعنې دروغ ویونکي، هغه کسان چې په جهالت کې غرق او په غفلت کې بیوخه بې فکره دي. پوښتنه کوي د جزا ورځ به نو کله راشي؟ په هغه ورځ به راشي چې کله دوی په اور وازمویل شي. دوی ته به وویل شي اوس د خپلې فتنې خوند وڅکئ. دا همغه شی دی چې د هغې لپاره تاسې بیړه کوله. البته پرهیزګاران به په هغه ورځ کې په باغونو او د چینو ترڅنګ وي. د هغوی پروردګار چې هر څه هغوی ته ورکړي په خوښۍ سره به یې اخیستونکي وي. بېشکه دوی د دغې ورځې څخه پخوا نیکي کوونکي وو. هغوی د هغې ورځې له راتګ نه مخکې د شپې له مخې ډېر لږ ویده کېدل او بیا دوی د شپې په وروستیو شیبو کې بخښنه وغوښتله او د دوی په مالونو کې حق و د هغه فقیر لپاره چې سوال کوي او هغه فقیر لپاره چې له سوال نه ډډه کوي. په ځمکه کې ډېرې نښانې دي د باور کوونکو لپاره او په خپله ستاسې په خپل وجود کې آیا تاسې نه وینئ؟ په همدې آسمان کې د ستاسې روزي هم او هغه شی هم چې له تاسې سره د هغه وعده کیږي. نو قسم دی د آسمان او ځمکې په مالک باندې دا خبره یعنې وعده حقه ده، همداسې یقیني لکه چې تاسې غږیږئ. ای پیغمبره، آیا د ابراهیم د معززو میلمنو کیسه درته رسېدلې ده؟ کله چې هغوی د هغه کره راغلل نو ویې ویل پر تا سلام دی. ابراهیم وویل پر تاسې هم سلام دی، خو له ځانه سره یې وویل څه ناشنا شانته خلک دي. بیا هغه غلی غوندې خپلې کورنۍ ته ورغی او یو چاغ تازه ورید کړی خوسی یې راوړ د میلمنو مخې ته یې وړاندې کړ. هغه وویل آیا تاسې نه خورئ؟ بیا هغه په خپل زړه کې له هغو نه وویرېده. هغوی ورته وویل مه ویرېږه او هغه ته یې د یو هوښیار زوی د پیدایښت زیری ورکړ. د دې په اورېدلو د هغه میرمن له خوشحالۍ نه په چیغه ور وړاندې شوه او خپل مخ یې وواهه. ویې ویل زه زړه او شنډه به څنګه د اولاد څښتنه کیږم؟ هغوی وویل همدغسې ستا پروردګار فرمایلي دي، هغه د حکمت څښتن دی او په هر څه پوهیږي.